أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون بسم الله الرحمن الرحیم سورة یونس آیت نمبر 9 مخکی آیت کی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دی دعا کړی و سی الله تا دی فرعون او د ارکانو امیرانو وزیرانو ته دنیا مال دولت زیب و زینت ورکړی چې تر څو د دې عاقبت نتیجه داسې چې دی خلک د الله له لارې ګمراه کړي نو یا الله دا مال دولت دا جنې واخله دا جنې لرې که محوه یې که او د دې زړونه سخت که زړونه یې داسې سخت که چې تر څو یې د توحید د الله د قدرت لو نښې نښانې نه یې لیدلي چې تر هغې ایمان را نه وړي الله تعالی ورته فرمایي چې تاسې دعا ما قبوله کړه په دې آیتونو کې دا 9 په دې کې وایي چې تا دعا د تاسې دعا ما قبوله کړه خو دا دعا به داسې نه وي چې دا به فلحال سبا ته بله ورځې ته قبلیږي دا یو څه ټیم نیسي نو تاسې به مضبوط او ټینګ ودرېږي په دې حق لاره باندې تاسې به د دې ناپوهه خلکو د دې متابعت نه کوئ نور د تاسې دعا دا قبوله سوه قال الله تعالی و فرمایل قد اجیبت یقینا قبول سو اجاب یجیب اجابتا فهو مجیب باب دی افعال دی چا اجابت کول دی چا قبولتیا کول دی چا بلنه دی چا دعوت منل دعوت کسر قبول کردن قال گفت الله تعالی ویل قد اجیبت یقینا قبول شو دعوتکما دی تاسې دواړو دعا فاستقیما نو تاسې مستقیم سئ په سیده لاره برابر شي په سیده لاره برابر اوسیږئ ولا تتبعان او تابعداري مه کوئ مه روانیږئ سبیل الذین په لار د هغه کسانو لا یعلمون کوم چې نه پوهیږي د ناپوهه خلکو چې هغه دا فرعون دي او د ارکان دي د دې مطلب دا ده چې یعنې تاسو دعا خو قبوله سوه چې فرعون مال دولت هلاک سي دوی تباه سي خو دا داسې نه ده چې سبا او بل سبا دا به یو څه ټیم نیسي خو تر هغې پورې چې تاسې په دې حقه لاره ثابت اوسیږئ هسې نه چې تاسې بیا له حقې لارې نه کاږه سئ تاسې به ثابت اوسیږئ او د دې ناپوهه خلکو د دې په طریقه به نه روانیږئ وجاوزنا او موږ تېرېدل وکړل جاوزه یجاوز مجاوزتن اړول وجاوزنا او موږ واړول اړولم وکړل ببني اسرائیل په بني اسرائیلو او موږ راواړول بني اسرائیل البحر سمندر نه موسی علیه السلام چې کله له فرعون نه هجرت وکړو ویل کېږي وای دا د موسی علیه السلام د دعا چې یا الله د دې مال دولت دا جنې واخله ربنا اطمس على اموالهم او د دې زړونه سخت که چې تر څو تا د قدرت لو نښانه یې نه یې لیدلې چې تر هغو دوی ایمان را نه وړي وایي د موسی علیه السلام د دې دعا او د قبول ترمنځ 40 کاله ووتل 40 کاله وروسته الله تعالی دا فرعون او د ده لښکر دا غرق کړل نو ځکه الله تعالی ورته ویلو فاستقیما تاسې په مستقیمه لار باندې ثابت اوسیږئ تاسې مستقیم لارې نه کږیږئ مه د ناپوهانو په طریقه روانیږئ مه
نور تاسو دعا قبوله ده. وایي دا 40 کاله وروسته دا د سمندر د غرق واقعه وسوه، هغه داسې وه. دا به انشاءالله وروسته بیا هم په تفصیل سره راسي. موسی علیه السلام فرعون ته معجزې پیش کړې، ید بیضا، سپین لاس، د لایټ د برق بجلی په شان او همسا، خو هغه ایمان رانه وړ. له دې نه غیر الله تعالی په دې فرعون باندې نورم ډېرې سختي راوړې. کله به طوفانونه راغلل، بیا به راغی موسی علیه السلام ته به فرعونیانو سوال وکړو چې ته خو د الله پیغمبر یې، ته سوال وکړه چې دا عذاب لرې سي. هغه به ورته ویل خو بني اسرائیل ما سره پرېږده، دا د ما قوم را خوشی که. وایي دا به موږ چې ته خالي سوال وکړه. هسې به موسی علیه السلام سوال وکړو، عذاب به دفع سو. بیا به بني اسرائیل نه پرېښودل، وایي نه دا خو تا په موږ جادو کړی وي، نه پیغمبر یې نه شی، جادو دي کړی په موږ، کله طوفان کله یو شی. بیا به بل وخت قحطي پې راغله، وچکالي. اوس د باران سوال وکړه، بني اسرائیل د سره پرېږدم. هغسې بې دعا وکړه، باران به اوس. وایي نه دا خو کله همداسې، کله بارانونه ډېري کله کم وي. بیا به په واده باندې وفا نه کړه. کله به د وینو عذاب راغی، پر شي کې به وینې وې، په هر شي کې به چونډخان را پیدا سول، په اوبو کې، په کاسه کې، په پیاله کې، په اور باندې به دیګی یخی و، خوټېدو به، سې کاسې ته به کتغ را واچول، ژوندۍ چونډخه به پکې ناسته وه. د سپږو، د ملخانو، قسمه قسم عذابونه پرې راغلل. هر وارې به دوی واده وکړه بس دا ځل د عذاب لرې سي او بیا به موږ په تا ایمان راوړو، بني اسرائیل به د سره پرېږدو. هر وارې به دا همداسې مخالفت کول. آخر الله تعالی موسی علیه السلام ته ویل چې ته او بني اسرائیل نور له دې مصر نه هجرت وکئ، لاړ سئ شام ته. دا مصر چې ده دا د مغرب پلو راځي، او دغه شام دا د مشرق پلو راځي. د مصر او د شام منځ کې یو څو ځای یو دشته ده، سینا ورته وایي یا سینین ورته وایي، او یو څو ځای بیا بحر قلزم ده، بحیره احمر ورته وایي، سره بحیره ورته وایي، او بحیره عرب ورته وایي. موسی علیه السلام چې له خپلو بني اسرائیلو مؤمنانو سره هجرت وکړو، هغه دا د بحر قلزم په خوا باندې راغلل، هغه د سینا په دشته باندې رانغلل. دلته چې راغلل سمندر ته چې راورسېدل، له شا فرعون خبر سو، هغه هم پسې راووتل. قوم ورته ویل چې دا خو فرعون په موږ پسې راورسېدل. دوی ورته ویل وایي نه، فرعون موږ پسې نسي رارسېدی، ما سره د ما رب ملګری دی، هغه به ما ته هدایت کوي. الله تعالی ورته وحی وکړه چې امسا باندې دا سمندر ووهه. سمندر چې په امسا ووږل، په هغې کې 12 لارې جوړې سولې. وایي ځکه دا بني اسرائیل 12 قبیلې ول، هره قبیله په خپله لار باندې کوزه شوه. بل پلو ته چې وختل، الله تعالی ورته ویل سمندر سره کار مه لره، دا د همداسې 12 لارې ولاړ وي. سمندر همداسې پاته و. فرعون چې راغی، هغو خپلو خلکو ته ویل پې ورکوزېږئ، دا د ما لپاره داسې لارې جوړې سوي. هغسې ښه سمندر مابین ته راورسېدل. الله سمندر ته امر وکړو بېرته پې ورغی. فرعون د ده فوج موج دا ټول غرق کړو. موسی علیه السلام او بني اسرائیل هغه شام ته روان سول، هغوی لاړل. دلته دا نورو فرعونیانو کوم چې پاته و، خو ټول خو نه و راوتي، یو څه کسان خو په مصر کې پاته و. هغو ویل چې دا فرعون چې ده دا په موسی علیه السلام پسې تللی ده، نو که زر و که پس و هغه به لاس تړلی راوړي یا به سر راوړي. په دې وخت کې الله تعالی سمندر ته امر وکړو چې دا د فرعون جسد بیرته ورخطا که چې دی وویني چې هغه ختم شوی ده. هغه سمندر دا د جسد بیرته سر ته غورځار کړو، دی ولیدل چې هغه مړه ده، ختم ده، او نور فوج دا هم ټول هلاک سوی ده. اوس هغه قصه کوي. وجاوزنا او موږ تېرېدل وکړل په بني اسرائیلو، بني اسرائیل م راواړول البحر په بحر قلزم باندې د شام پلو. فاتبعهم په دې پسې را روان شول فرعون و جنوده او د ده لښکرې، د ده فوجیان. جنود دا جمع د جندي ده. بغیا و عدوا، بغیا دا مصدر ده، لبغا یبغي بغیا فهو باغ، او عدوا دا مصدر ده، لعدا یعدو عدوا فهو عاد. بغیا دا تجاوز توي، ظلم توي، عدوا دا تعدا توي. بیا دا دواړه مصدرونه دا دلته حال دي، منصوب علی الحالیت دي. وجاوزنا او موږ را تېرېدل وکړل، راوامړول بني اسرائیل البحر سمندر باندې. فاتبعهم په دې پسې را روان شول، د دې متابعت وکړو فرعون او د فرعون لښکرو. بغیا حال کونهم باغین، په داسې حال کې دا فرعونیان سول، دا سرکشان ول،
وعدوا حال کونهم عادین په داسې حال کې چې دوی ظالمان ول دشمنی کوونکي ول لدې موسی علیه السلام سره. وجاوزنا ما تیر کردیم بنی اسرائیل را البحر از بحر قلزم متابعت کرد بنی اسرائیل را فرعون و لشکرای فرعون بغیا در حالی که یا بغاوت کننده بودن و عدوا در حالی که یا دشمنی کننده بودن حتی تردی پوری اذا ادرکه کلسی ورسیدو دی فرعون لرا ارغرق و غرقیدل. قال دی فرعون ویل آمنتو ما ایمان را وړی انه یقینا شان داده لا اله نشت معبود برحق الا الذي مگر اغه معبود ده آمنت سپاغه ایمان راوړی بنو اسرائیل و انا من المسلمین او زیم لجملی دی مسلمانانو نه. حتی تا این که اذا ادرکه وقتی که رسید بام فرعون الغرق و غرق شدن در آب قال فرعون گفت آمنتو ما ایمان آوردیم انه یقینا شان این است لا اله معبود برحق نیست الا الذي مگر آن معبود است آمنت به که به او ایمان آورده بنو اسرائیل و انا و مکی استم من المسلمین مم از جمله مسلمانا استم. دا کلمه ویله الله تعالی ورته ویل یا جبریل علیه السلام ورته ویل الآن دلته دوه همزې راغلي یو دی الآن په معنا دی اوس او دومه همزه د استفهام الآن آیا اوس آیا میاله او دا بیا تعلق نسی تر محذوف پوری آمنت الآن آیا ایمان دی راوړ اوس آیا آل ایمان آوردی اوس دی ایمان راوړ اول ته دی ټول عمر او یا اتیا شپېته څلوېښت کاله دی موسی علیه السلام دشمني کوله الآن آیا اوس دی ایمان راوړ وقد عصیت او یقینا تا نافرمانی کړي وقبلو مخکې له دې نه وکنت من المفسدین او تو ویله جملې د فسادکارانو. جبریل علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي کله چې فرعون ته غرقېدل رسېدل غرقېدو دوی کلمه باندې خلاصه کړه وایي ما د سمندر خټې ته لاس کو په دې خوله کې مې په خټو باندې وویستل خوله مې ورته بنده کړله. دا هغه مخکې چې موسی علیه السلام سوال کړی و چې یا الله واشدد علی قلوبهم د دې زړونه سخت که فلا یؤمنو تر څو ایمان را نه وړي حتی یروا العذاب العلیم تر څو چې لوی عذاب نه یې لیدلی چې لوی عذاب یې ولیدل بیا به دوی ایمان راوړي هلته به بیا ایمان ورته فایده نه رسوي. هغه سوال یم اده قبول سو نو مګر یې غرقېدل ولیدل بیا د ایمان راوړ هغه الله ورته وویل یا ملائکه ورته ویل اوس د ایمان راوړ او مخکې د نافرماني کوله او تو ویله جملې د مفسدینو ایمان قبول نسو ځکه ایمان کله چې سړی لوی عذاب وویني یا یې روح مرۍ ته راورسېږي غرغره چې په مرۍ کې روح ځي راځي او یا د قیامت لو علامه چې له مغرب نه بیرته لمر راوخېږي په داسې وخت کې بیا ایمان دا نه قبلیږي. ایمان چې معتبر ده هغه ایمان بالغیب چې تا څه نه یې لیدلي ایمان راوړي هغه خو به د قیامت په ورځ چې حساب و کتاب شروع سو ټول کافران به وایي کاش کې موږ مسلمانان وای ټول به ایمان راوړي ټول به الله ومني خو هغه وخت ایمان دا قبول نه ده. هسې یو وضاحت کوم لکه دا موږ تاسې په امتحاناتو کې د سړي چې سوال زده یي څه وخت یې زده یي باید مخکې زده یي چې لا ته امتحان ته کېنستلی نه یې پارچه دې ورکړې نه ده چې یو وارې د پیپره ورکړه پارچه دې ورکړه تحویل سوه او نوره د امتحان صحنه ختمه شوه بیا که د سوالونه جوابونه درته یاد یم فایده نه کوي نه استاز پې نمبره درکوي وایي کیسه ختمه سوه نور مخکې به دې حل کړي وو اوس ما ته فایده نه کوي. دا فالیوم نو نن ورځ ننجیکه موږ به نجات درکو تا لره ببدنکه د تا په بدن سره لتکونه تر څو ته شې لمن خلفکه هغه کسانو ته چې تا نه وروسته دي آیتا علامه. هغوی وویل دا وروستنیو فرعونیانو هغوی ویل چې نه دا مړ نه ده دا موسی علیه السلام پسې تللی ده ګوره چې کله به یې موسی علیه السلام راوړي لاس تړلی یا به د غسر راوړي هغه الله تعالی سمندر ته امر وکړو دی ورخطا که د دوی جسم جوړ روغ ورخطا که چې دوی پوه شي چې دا نه خدای و نه شی و هسې یو د الله مخلوق و دا د وګوره تباه یې کړو. فالیوم پس امروز
ننجیک ما نجات میتیم شما را ببدنک به بدن تو لتکون تا شوی تو لمن برای او کسی خلفک که از تو پسان است آیتا دی غل پار یو علامه سے یو دلیل سے دی اللہ دی قدرتنو دی عبرت و ان کثیرا او یقینا دا ډیر من الناس دی خلقو عن آیاتنا لغافلون دا دی موږ له آیاتونو دی موږ له دلایلونه لغافلون خامخا بې خبر همدې چې پورې بسته دا یو دوه لغاتونه پکې وایو فاتبعهم اتبع یتبع اتباعا دا باب دی افعال ده فهو متبع والمفعول به متبع په دې باب کې مجرد مزید دا یوه معنا لري تبع یتبع تبعا فهو تابع په یو چا پسې روانېدل او اتبع یتبع اتباعا دام په یو چا پسې روانېدل نو دلته داسې ګمان ونه کې چې فرعون په دې بني اسرائیلو پسې بل څوک روان کو بل څوک نه کو روان خپله په دې پسې روان سو نو اتبعهم یعنی تبعهم فرعون و جنوده روان سو په دې پسې فرعون او د ده لښکرې هذا القیاس ادرکه ادرک یدرک ادراک دا په معنا دی رسېدل دا نه معنا چې یو شی بل شي ته ور ورسوي نه خپله چې یو شي ته ورسېږي دا معنا لري حتی اذا ادرکه کله چې ورسېدو ده ته الغرقو غرقېدل مجرد د دې ادرکه نه ده مستعمل مجرد یې فعل نه ده مستعمل او اسم مستعملیږي لکه درک او درک درک او درک مستعمل ده خو باب صرف افعال مستعمل ده بمعنای رسیدن تر همدې چې پورې بس ده د دې آیاتونو موږ تاسو ته دا سبق او دا درس ده چې موږ تاسو دعا وکړو چې یا الله مسلمانانو ته نجات ورکې یا الله مسلمانان کامیاب کې کافران ظالمان دا هلاک کې تباه کې نو د دې دا مطلب نه ده چې تا دعا به سبا ته الله قبلوي موسی علیه السلام دا دعا وکړه الله ورته وایي فاستقیما قد اجیبت دعوتکما فاستقیما دعا خو قبوله شوه خو اوس ثابت اوسیږئ مضبوط اوسیږئ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون د هغو چا د لارې تابعداري مه کوئ کوم چې نه پوهېږي د جاهلانو نو بیا وایي مفسرین وایي چې 40 کاله د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام د دعا او د قبول ترمنځ مسافه وه 40 کاله نو هغه د الله تعالی انبیا ول رسولان ول الله ته نږدې بندگان ول نو موږ خو باید 40 کاله نه 80 کاله 100 کاله باید صبر وکړو دا بعضې خلک کله بې صبري کوي کله تلواره کوي عجله کوي په دې کې باید سړی تلواره ونه کړي د دعا اجابت دا مطلب نه چې ولې سبا ته نه کېږي دا او بل د ایمان هغه وخت قبلیږي چې تا ته د مرګ علائم یقیني نه راغلی یا د قیامت علائم نه راغلی له هغې نه مخکې ایمان قبلیږي او دا سړی مرګ په سترګو وویني یا یې روح مریض ته راورسېږي په داسې وخت کې بیا ایمان نه قبلیږي له هغو نه مخکې باید سړی ایمان راوړي عمل صالح وکړي دا وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی تی موږ ته معاف کې په حاضر مجلس فضل و رحم وکړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې له بدو نه پرهیز راکې حسنات هم قبول کې سیئات هم یا الله راته معاف کې بندیان د اهل اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته هم صحت عافیت نصیب کې یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي هر څوک وي هر چیرته وي ته حافظ ناصر مددگار شه ته په مالونو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي یا الله د موږ څه حاجتونه تا ته معلوم دي له خپلو خزانو چې حاجتونه پوره کړي وصلی الله تعالی علیه